الحمدلله په 1403 مالی کال کې په لغمان ولایت کې اته پروژې په بېلابېلو برخو کې د پلان لاندې وي چې په هغه کې 52 پروژې دا تکمیل شوي دي او 14 پروژو کارونه اوس مهال هم روان دي. په یادو پروژو باندې 1 میلیارد او 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې په دې یادو پروژو کې 14 پروژې هغه د اسلامي امارات په خپلې بودیجې جوړې شوي دي چې ټول مصرف یې 1.4 میلیونه. نو د لغمان ولایت په بېلابېلو برخو کې د صحت په بخش کې، د معارف په بخش کې، د انکشاف په برخه کې، همدارنګه د راستنېدونکو کډوالو خاص کر هغه چې اجباري راایستل شوي د هغوی سره مرستې او کومکونه دا دوامداره شوي دي.